تاسو دغه ورونه وینئ دلته لګیا دی دا د کونړ سیند دی ښه که درته ووایم دا اوس د اوبو کې زه لاس 2 دقیقې نشم کولی دومره یخي دي ژمی دی دی راځي فقط دا سیند نه شګه وباسو ده کې واچو بیا هغلته پورې هلته وباسي هلته ډېرې کوي وچې ته وباسي بس هغه رزق روزي الله تعالی یو مړۍ ورته ورکوي د ورځې السلام علیکم ورحمت الله دوستانو الله دې وکړي روغ او جوړ به یاستئ موږ او تاسو ټول کورنۍ نفقه مو را په غاړه ده پوهېږې زه څرنګه پیسې ګټم ته څرنګه پیدا کوې بلې څرنګه پیدا کوي بس دا تقسیمات د رب تعالی دي تاسو دغه ورونه وینئ دلته لګیا دی دا د کونړ سیند دی ښه که درته ووایم دا اوس د اوبو کې زه لاس 2 دقیقې نشم کولی دومره یخي دي ژمی دی دغه ورونه چې تاسو وینئ حاجي صاحب دا واخله بیلچه دې واخله څنګه یې طبیعت دې څنګه دی ښه یې ووایه چې زه نږدې شم لږ خبرې را سره وکړئ د ټولو په نمایندګۍ تاسو دلته کښېنم اجازه ده خو چې دا راوانه وړي خو زه دا میک نږدې کړم ښه سهار څو بجې راځئ حاجي صاحب سهار داسې ډېر وختي نو 6 بجې خو بیخي تیاره یي که نو دا بدن مو یخېږي نه ته ووایې همدغه څه ده څنګه چې وایي دا خبر دا ده ښکار چې مانا دا هم کار نه کوي ښه او دا خو تکلیف سره ته اکثره پیدا کوي چې اوبو کې انسان ډېر پاتې شي څو کاله دې کېږي زما تقریبا کار چې کوم دی هو شګې یو څه 15 کاله ګوره زه یو خبر درته وکړم ښه موږ ستاسو دې وطن کې الحمدلله ډېر خلک اوسېږي هغه ډېر ځوانان دي څوک چوکو ته ووځي څوک یو ځای بل ځای مطلب هغه کار روزګار پسې ګرځي خو ځینې خلک داسې وي چې هغه په صحت باندې روغ بیا هم یو چا ته لاس نیسي دا خلک ګورئ ښه دی چې اکثر ووینه دی نه سړی یو انګېزه باید واخلي دی راځي فقط دا سیند نه شګه وباسو ده کې واچو بیا هغلته پورې هلته وباسي هلته ډېرې کوي وچې ته وباسي بس هغه رزق روزي الله تعالی یو مړۍ ورته ورکوي د ورځې خو ولې دا کارونه فرق لري ځینې خلک یې په اسانه کار وي ځینې سخت وي خو چې دی دا کار وي نظر ته شویم چې دا اوس د جدي میاشت د جدي په دغه وخت کې خالي په دې اوبو کې 2 منټه لپاره لاس کول یا یو اودس کول پکې هغه نه کېږي امکان نه لري بیا دی سهار 6 بجې راځي 6 بجې نو دی مې وکتل راغلم کېناستلم زه دی سره به هم د زړه خواله وکړو دی نه به هم واورو موضوع داسې ده چې موږ غواړو په دې ژمي کې له خیره خوراکي مواد یا خوراکي کڅوړې توضیح کړو هغه په دې وجه باندې چې اکثره دی خو ماشاءالله هغه دی لګیا و د کار کې اکثره داسې خلک شته چې په ژمي او په دې یخنۍ کې په افغانستان کې اکثره ولایتونو کې هغه نه وي کار نه وي نو بیا څه وکړي مجبوره غریب سړی یا یتیم کونډه به په کور ناست وي نو هغې لپاره قمر بنسټ سږکال بیا غواړي چې په ټولو ولایتونو کې خوراکي مواد توضیح کړي چې هغې له جملې څخه 4 ولایتونه شوي دي او باقي پاتې دي نو که چېرته غواړئ په دغسې حالاتو کې په دغسې شرایطو کې لکه دغسې ورونه یا مثلا کونډې خویندې یا معلولین هغې لپاره یو میاشت 2 میاشتو یو څه شی ورته ورکړو تاسو کولی شئ دې خلکو لپاره خپله صدقه راولېږي وټساپ نمبر آنلاین مرستو لپاره سکرین کې لینک درته ښکاري نو دې لپاره به زه انشاءالله فقط څه چې وس وي هغه به کومه تر څو پورې نن مازدیګر ځي بچو ته به لږ زره میوه ویسئ صحیح ده تاسو هم راشئ حاجي صاحب تاسو ډېر شي لایق هستئ دا ډېره کم دي ښه زه وایم چې اوس مې وشي که نه دغه هر یو ته 1 لک روپۍ هم کمې دي صحیح ده فقط ځکه تاسو دا زحمت او خواري زه ګورم والله سړی ما مخکې ورته ویل چې باید د دوی څخه سړی انګېزه واخلي دا زرګون ستا شو ورو دا ستا شو دا واخله حاجي صاحب دا ستا شوه دا ستا شوه بل اوله چې دا شی روان نه سي ښه دا ستا شوه صحیح شو دلته چې څوک موجود دی تا اوس واغوستله که ته پکې ښه دا هم ستا ده ها دا ستا شوه صحیح شو وروره بس الله دې ستاسو په دې کار روزګار کې برکت در واچوي نو حاجي صاحب دا په ډېر حساب کې صحیح او عزتمن شه نن به انشاءالله کور ته میوې یوسئ صحیح ده بس دا هغه ملګري ته بیا ورکړه ښه ودرېږه چې دا بیل دا ملګري ته ورکړه صحیح شو نو دوستانو دغسې خلک چې ویني اکثره چېرته د وس مو کېږي دا خلک خوشحاله ساتئ دا درته نه وایم چې دی خدای مه کړه په دې باندې روږ دي دا د خپل همت کې ماشاءالله خپل زحمت وباسي په دې یخو اوبو کې حلال رزق پیدا کړي او د دې چې څومره خوند دي که نه هغه په نورو کې نشته الله مو آباد لره حاجي صاحب عزتمن شه ډېره مننه ښه وخت اوس ونه غورځي ګوانه وړو بس الله دې جنتي کړه وروره مېلمه نوازۍ ته خو هم فکر دی او غرمې ته ایثار شي زړونه خدای غټ ورکړي ښه نور نو خدای پاماني به سره وکړي صحیح
منطقي وبيان